که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځم په کواري کې تاسو ته په الیاس یا کالم الیاس یا رینیم کالم رینیم یا یوزفل نیم مثال یو یوزفل نیم ورکړئ چې مثال په ریپورت کې تاسو ته راڅرګند شي. راځم دلته یو ټیبل اوپن کوم. په دې ټیبل کې مثال دا نمونه دي. ګور دلته دا څه ده؟ ای ام پی ده. که دې کې یو څه دغه نور اضافه کوم یو کالم نیمو سره نور اضافه کوم یو سره دا کرنسي به اضافه کوم. دلته ورته هم چې سالري مثلا سالري به شي. په سالري کې به دلته څه وکړم؟ انټري به ورته وکړم چې 1500 او دلته به راشم بیا به ورته وایم چې 400 بیا په دې کې بیا راشم دې یا دلته یو بل کالم هم اضافه کوم. ورته وایم چې لاست نیم. دا شارټ ټکس به ورته ونیسم او ورته وایم چې ال نیم یا لاست نیم. مثلا دا به څه شي؟ لاست نیم به شي. په دې کې راځم زه که تاسو غواړئ چې مثال دا کالم اګنور کړئ کولی شئ چې کواري کې دننه یو کواري جوړ کړئ. دا کواري کې اډ کړئ بیا مثلا هغې ته راشئ. زه راځم دلته ورته چې کریټ کواري تاسو ویلی څنګه کواري جوړوئ. مثال دغه ډیټا انټري به ورته وکړم. دې کې مثلا ایم پی آی ډي زما په کار نه دی. سالري او دا ال نیم په کار دی. دا رن کوم. دلته ګوره دا راغی په دې شکل سره. د دې اول نه پیل کوم. مثال دلته ورته وایم چې یوسفزی او بیا راځم د دې دغه بیا ورته لیکم چې یوسفزی او نومان لیکم چې مثال 600 لیکم چې یوسفزی او بیا لیکم چې دې ته لیک ټایپ کوم ډیټا چې 800 بیا ورته وایم احمدزی او دلته پرویز ده. پرویز معاش لیکم ورته 1500 او سالري لاست نیم احمد لیکم. پرویز احمد. دلته راځم احمد او مثال سالري ورته لیکم مثال 400 او بیا لیکم شیراز او بیا راځم شازمان ته سالري لیکم او ورته چې 300. په 300 کې دلته ورته چې سالرزی او په دې کې بیا راځم ورته 400 د دې سالري 400 ورته چې عبدالله احمدي او بیا نور احمد ته سالري لیکم 300 او بیا راځم ورته لیکم چې د دې تخلص لیکم چې نور ری خان ورته لیکم مثال د دې سالري د دې ډیټا انټري مو کړه چې مثال نوم دلته ډیټا ورته ټاپ کوم ورته طاهري په دې شکل سره خان طاهري. مثلا دا تخلص شو. دا په دې شکل دا کواري کلوز کوم. دې کې ما ډیټا انټري لپاره کړه. ډیټا انټري په کواري کې ونه شو اصلا. ډیټا په انټري دلته اوس په ټیبل کې شوی ده. مثلا دا فیلډ دا به مثلا دلته راولم چې لاست نیم مثلا دا سالري به هم دې خوا راولم په دې شکل سره. یا دا به سیف کوم که ډیزاین ته راشم مثال په دې کې دا سورت شوی نه دلته کې به سورت کوم مثال په دې شکل سره دا سورت شو. اوس سیف کوم ورته چې ویو مثال دا ګورئ تاسو په دې شکل سره دا ډیټا لرئ او کوم ګرای شو چې ال نیم په ال نیم باندې څوک پوهېږي چې مثال ال نیم څه ته وایي. ال نیم یعنې څه شی ال نیم څه ته وایي یا ای ام پی نیم مثال په دې شکل. الیاس چې ده مثال تاسو کولی شئ چې یو ټیبل ته د ټیبل دا نوم دا فیلډ نوم رینیم کوي یا ریډیبل یې کوي یا مثال یو داسې یو نوم ورکړئ چې مثال هیومن ریډیبل یا چې یو انسان په اسانۍ سره ولوستلی شي. دلته زه راځم کواري ون دا ورته چې ورته وایم چې سیف کوم دا کواري ما چې سیف کوم ورته وایم چې کیو وای آر کواري الیاس مثال الیاس یا رینیم مثال په دې شکل سره زه اوس راځم ورته وایم چې دا ایم پی آی ډي دی لاست نیم دی فرست نیم دی په دې شکل سره دا ام آر آی جي مثال دا په دې وګورئ دا د په دې شکل راغی. ګورئ دلته
مثلا دا په پرینټ پریویو کې هم دا شکل راځي، په ریپورت کې هم دا شکل راځي، په دې شکل خو دا د دې به څه کوي نوم به بدلوي. دا د دلته زه راځم د دې نه د دې فیلډ نه مخکې ورته لیکم چې فرست نیم مې چې ولیکو کولن ورکوم، کولن نه وروسته دې خوا د فیلډ نوم، دا مثال ته ورته وایم چې لاست نیم، مثال کولن مې ورکوم، مثال د دې نه دې خوا ته څه شو نوم مې ورکوم. اوس دلته راځم په دې کې ورته سلري صحیح ده، ورته دې ته راځم ورته چې منیجر آی ډي مثلا دا څه شو منیجر آی ډي. اوس زه دا رن کړم، اوس وګورئ دلته څه ده فرست نیم، لاست نیم، سلري، منیجر آی ډي. اوس مثال دا هر څوک رسلی شي په ریپورټ کې، مثلا هر کس په پوهېدی شي داسې یوزر ریډیبل شو، مثال هیومن ریډیبل نوم شو، مثال خو فیلډ هماغه فیلډ دی. فیلډ هغه دی چې مثال په خپله کمپیوټر چې دی ډاټابیس دا پروګرام چې د مایکروسافټ اکسس دا فیلډ نوم پیژني. دا دی په دې شکل که زه راځم کانکیټ، مثال دا غواړم چې کانکیټ کړم، دلته ورته وایم چې په دې راځم ورته وایم چې فول نیم لیکم، کولن نه وروسته ورته لیکم چې راځم ورته وایم AMP نیم، مثال AMP نیم دلته چې AMP نیم په دې کې دا ګوره دغه AMP نیم چې دی په دې کې دا AMP نیم دغه د دې نه دا راکب کوم یا لیکم دا کې لیکم چې مثال AMP نیم دلته ورته وایم چې اند علامه کوټیشن سپیس ورکوم، بیا ورته وایم چې ال نیم دا د ال نیم انټر کوم. اوس که زه دا رن کم دلته راشم او رن یې کم، دا څه شو فول نیم شو، مثلا دواړه څه کړه ځای په ځای یو سره یو ځای کړه، نو دا څه شو فول نیم. ګوره په دې شکل دا څه شو فرست نیم، دا فرست نیم، دا لاست نیم، دا دغه شو موږ کانکیټ کړه، دا دواړه فیلډونه سره څه کړه کانکیټ هم کړه. همدغسې موږ کولی شو چې کالکولیشن وکړو او هغې ته یو نوم ورکړو. کالکولیشن څنګه کوو دلته راځو، دلته ورته وایم چې ډیزاین، کله چې ډیزاین ته زه راشم مثلا دا سلري ده ورته وایم چې انول سلري کوټیشن ورته وایم چې سلري او ضرب د 12 انټر، مثلا دا د دې منیجر آی ډي نه دې خواته راولم، دلته راولم دا رن کوم. مثال کله چې رن کړه دا کوئري یا سلیکټ هر یو چې تاسو کله کوئ، مثال دا ګورئ دا څه شوه انول سلري، یعنې د کال په حساب باندې سلري. مثال کله چې تاسو کالکولیشن کوئ هم تاسو کولی شئ چې مثال په دې شکل سره تاسو دا وکړئ. دا الیاس کالم الیاس دا اوس خو موږ په ابتدایي سټیج کې یو، دا همداسې تکرارېږي، تاسو په دې باندې پراکټس کوئ، څومره چې تاسو پراکټس کوئ هغومره تاسو نوي شیونه زده کوئ. دلته ګوره دا ویو او رن دلته ریزلټ دواړه درته څه ښیي ریزلټ درښیي، ویو هم درته ریزلټ ښیي، رن هم درته ریزلټ ښیي. اوس که زه ویو کلیکم او مثلا دا راته راځي ریزلټ راته راځي، او که رن کلیکم هم دا ماته څه کوي ریزلټ راته راځي. په دې کې که موږ وګورو دا اوس موږ په څه کې په سلیکټ کوئري کې یو، تر اوسه موږ څه کې سلیکټ کوئري کې یو، نو په دې باندې مخکې ځو کار کوو. مثلا ابتدایي شکل نه لومړی موږ کار کوو، بیا مخکې اډوانس شکل ته ځو. دا سیف کومه دا کالم یا فیلډ الیاس یا کالکولیشن فیلډ نیم او یا رینیم یا هیومن ریډیبل نیم، یا چې انسان یې وشکړي یو ماشین ریډیبل ده چې هغه ماشین ریډیبل چې دا موږ کوم فیلډ نوم چې ورکړی دی دا ګوره دا چې دی دا فیلډونه دا په هماغه شکل دی. خو کله چې موږ چاته راڅرګندو د پاڼې په مخ باندې یا صفحې د سکرین په مخ باندې راڅرګندو، نو دا به داسې په دې شکل یا پرنټ کوو، د پاڼې باندې پرنټ کوو، نو دا به په دې شکل سره بیا راځي په ریپورټ کې. نو دا کالم الیاسو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ. په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ. مایکروسافټ اکسس په پښتو ژبه